عمران خان اخر هم د ګدایي لاس نړیوالو ته اوږد کړ. اشرف غني له پاکستان سره څه وکړل؟ عمران خان نه ولې لاره ورکه ده؟ ویډیو تر پایه وګورئ، له هر څه به خبر شئ. اشرف غني راتګ سره د پاکستان اقتصاد ډیره غټه ضربه ولیدله او پاکستان ډیر کوشش وکړ چې له دغه بحران څخه ځان وباسي، خو یې نشه کړی او تر ډیره کوشش وکړ چې غني له صحنې لرې کړي او دوی د خپل مشکل حل کړي. پاکستان لومړی وزیر عمران خان پر نړیوالو مالیاتي ادارو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مشرانو غږ کړی ده چې د کورونا وایرس له کبله د بېوزلو هیوادونو پورونه وروبخي. نوموړي ویلي نړیواله ټولنه باید مخ پر ودې او پوروړو هیوادونو سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په تګلارې جوړولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 5,000 راوختی ده چې نږدې نیمایي برخه په پنجاب ایالات کې ده. په دې هیواد کې تر دې دمه 80 کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي او له زرو ډیر کسان بیرته رغېدلي دي. عمران خان دا غوښتنه په انګلیسي ژبه په هغه وینا کې کړې ده چې نن یکشنبې ماښام د پاکستان پر ملي ټلویزیون خپره شوه. نوموړي ویل د شتمنو هیوادونو برعکس بېوزله هیوادونو نه یوازې له کورونا وایرس سره مبارزه کوي، بلکې وګړو ته د ډوډۍ ورکولو غم هم ورسره ده. د هغه په وینا د کورونا وایرس اغیز په شتمنو او بېوزله هیوادونو کې یو شان نه دی، ځکه د دوی په وسایلو او شتمنۍ کې د ځمکې او اسمان هومره توپیر ده. د پاکستان لومړي وزیر وایي د پاکستان په څیر مخ پر ودې هیوادونو ور د مخه تر فشار لاندې وه او روغتیایي خدمات یې دومره نه وو چې د کورونا وایرس بحران کنټرول کړي. د پاکستان په ګڼو سیمو کې دا مهال د کورونا وایرس له کبله د اپریل میاشتې تر 14 نیټې پورې بشپړ او یا هم نیمه محدودیت او ګرځبندیز لګول شوی ده. په بلوچستان او ګلګت بلتستان کې په دا محدودیتونه د اپریل میاشتې تر 21 نیټې دوام کوي. درنو لیدونکو، نظرونه مو راسره حتماً شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتماً لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.